اوس زموږ د دې محفل صدر صاحب چې یقینا ډېر محترم هستي ده او زموږ دپاره خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې داسې مشران پوهان په مونږ کې شکر دی موجود دي او مونږ د هغو سوري ته ناست یو او د هغوی نه مونږ څه واورو څه ترې زده کړو. نو یقینا چې دا زموږ خوشبختي ده، ولې چې د پښتنو دپاره دا مشهور ده، وایي دوی اکثر مړي ستایي چې کله سړی مړ شي نو دوی ته خوب شي. خو دا زموږ خوشبختي ده چې داسې مشران دي چې هغه په ژوندوني مونږ ستایلي دي او هغه دا چې زموږ په زرنوش صاحب صاحب باندې په موجوده وخت کې د امپل 2 مقالې لیکلي شوي دي. نو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده. د دې سره سره د شهاب صاحب تقریبا 15 کتابه هم راغلي دي او څه لاره روان دي. نومونه چونکې دلته کې لیکلي شوي دي خو ما ته صحیح نه ښکاري، لکه د تیارې په وجه باندې نومونه زه نشم اخیستی، د هغې معذرت غواړم. خو ټیم هم چونکې د مانځه دی نو کوشش دا کوو چې دا خبره راغونډه شي. نو شهاب صاحب ته په دې شعر دعوت ورکوم وایي چې سکه حالاتو رانه هر څومره نفرت کړی دی، سکه حالاتو رانه هر څومره نفرت کړی دی، مونږ د ژوند په ډېرو سختو محبت کړی دی. او نن مې د زړه توبې ته بیرته اړوونه کتل، نن مې د زړه توبې ته بیرته اړوونه کتل، په سترګو سترګو کې ساقي څه داسې ست کړی دی. زرنوب شهاد صاحب ته خواست کوم چې راشي استاد سره مخاطب شي. الرحمن الرحیم. په دې محفل کې یقینا چې ډېرې زیاتې ګټورې خبرې وشوې. که هغه نور محمد مشال صاحب کړي، که محمد زاده صاحب خبرې کړي، که پري محبوب صاحب صاحب کړي، او خاص کر زموږ د سټیج سیکرټري صاحب ډېر جاندار سټیج وچلو، ډېرې ښې خبرې دوم وکړې. نو ډېرې د کار خبرې په دې محفل کې وشوې، ډېرې ګټورې خبرې په دې محفل کې وشوې. او ادب داسې شی ویلی شي چې هر کله خبرې وتراشلی شي په هغې کې لطافت، نرمي، شایستګي پکې پیدا شي په داسې طریقه چې هغه انساني ذهن ته اپیل کوي. دغې ته موږ ادب وایي. مثال داسې شو لکه یو ونه ده هغه وتراشلی شي او چې هغه هر کله وتراشلی شي د هغې نه دا میز جوړ شي نو دا اوس څونه ښکلی مزه کوي. دغسې چې خبرې وتراشلی شي نو د هغې نه ادب جوړ شي، که هغه پنپاره په نظم کې او که په نثر کې. اوس ادب کل دی او د دې ډېر زیات اجزا دي، لکه تصوف د دې یو جز دی، طنز و مزاح د دې یو جز دی، مزاحمت د دې بیل جز دی، او داسې نور هم سیاست د دې بیل جز دی. ادب کل دی او دا ډېر زیات اجزا لري. مزاحمت څه؟ د ظلم خلاف، د جبر خلاف اواز پورته کول مزاحمت دی. دغه ته مزاحمت وایي په ادب کې. نن سبا ډېر خلک مزاحمتي ادب تخلیق کوي د جبر خلاف او د ظلم خلاف. نو شاعر د ژوندي ماحول شاعر همیشه دپاره ژوندي، د هغو په پنپاره کې ژوندي او هغه پنپاره تخلیق کوي چې هغې نه انسان چې کوم دی نو علم زده کوي، د هغې نه انسان سبق زده کوي. دغسې سیاست هم د ادب یو جز دی، خو ادب په بیخي په پاک سپین او سپېڅلي سیاست باندې یقین ساتي، په صفا پاک سپین سپېڅلي سیاست باندې یقین ساتي. موږ چې شاته وګورو د ملکان د تاریخ جاج اخلو نو که هغه په تاڼه کې ادب تخلیق کېږي، که په بټخیله کې ادب تخلیق کېږي، د ډېر پخوا نه ارتقایي عمل نه تېرېږي او تر دې دمه راورسېدو چې مختلفې ټولنې دي. پخوا په دې ملکن کې صرف یوه ټولنه وه، پښتو ادبي ټولنه ملکن. او مشال صاحب ته پته ده، ورسره چې کوم دی نو ناشاد صاحب ته هم پته ده چې په هغه ټولنه کې چې کوم شاعران وو نو هغې کې ډېر ارواښات دي، لکه عبدالحکیم قادري صاحب، دغسې خورشید روشن صاحب، داسې زمونږ نور ډېر زیات شاعران، فقیر شاه مسکین صاحب. عبدالحکیم قادري صاحب به وایي پتا پسې مې لیوني خیالونه هغه چې تللی دي راغلي نه دي، او د مینې درد یې په انسان کې ایښې حورانې دومره نازولي نه دي. نو دغسې په هره زمانه کې دلته کې ډېر زیات ادب تخلیق شوی دی. نور محمد مشال صاحب هم په هغه شاعرانو کې دی، فضل کریم ناشاد صاحب او داسې نور چې هغه زموږ د دې علاقې مشران شاعران دي. په دې باندې موږ فخر کوو. دلته به دا سلسله هم داسې روانه وي انشاءالله چې همیشه دپاره به روانه وي.
بیا خپل ادبي تنظیم چې کم قدم پورته کړی دی یقینا چې دا ډېر د ستاینې وړ قدم دی چې دوی ټولنې راغواړي د هغوی په اعزاز کې پروګرامونه کوي هغوی ته درناوی بخي نو د په دې باندې دوی هم د ستاینې وړ دي او د ستاینې حقدار دي چونکې وخت کم دی خبرې چې کم دی ډېرې دي خو زه به یو غزل ویم خو د هغې نه مخکې شاید څه وي او د ټیپه غوندې ونه کړم او یو شاعر و هغه په کور کې چېرته غل ونیو کور ته یې غله اوښتې د شاعر غریب په کور کې سیم یو خوا ګرځېدو بل خوا ګرځېدو هېڅ یې ونه موندل اخر د شاعر د نظمونه هغه ډایري راواخېسته شاعر پرې رایښ شو ورته یې ویې لکه دا څه کې یاره ویې روز زه غلار راغلم خو ستا په دې کور کې خو علاوه د یو کتاب نه یې سمجېشتی هدې کې دا لیکل کړي یاره ویې زما د ژوند سرمایه خو اصلي هم دا ده اوس غل ته ویې وروره یا خو به زما کلام اورې او کو کلام نه اورې دا غزل له ته ورمه نو بیا باندې راپورټ کوم څوکۍ ته دې دیږم پولیس ته دې حواله کوم نو غل ورته ویې وروره د کلام راته وروان د شاعر ورته کلام شروع کړی دې سروي غزلې چې ورته ویلي مشال صاحب نو بیا دې تپوس کړی یاره وی نور شته ختم شوې یاره وی نور شته دی یاره وروره بس کې څوکۍ ته مې ولېږه وی د دې قید د باغ قید ښایي نه زه ته یم چې تاسو به ډېرې غزلې واورېدې خو زما هم چې کوم دی نو تاسو خو ماشاءالله شاعران یې باسوق یې نو زه هم یو غزل چې کوم دی نو وړاندې کړم خو د هغې نه وړاندې یو څو شعرونه وایي د نور د پیغلو پلوشو نه مې یو هار جوړ کړو د نور د پیغلو پلوشو نه مې یو هار جوړ کړو ستا د نظر د کرشمو نه مې بهار جوړ کړو او اور اورکي خالونه ستا د سپین بشر پشمه اور اورکي خالونه ستا د سپین بشر پشمه لکه چې ستورو د سپومۍ په مخ قطار جوړ کړو او مونږ په یو حال کې هم د ژوند سندرې نه دي پرېښي مونږ په یو حال کې هم د ژوند سندرې نه دي پرېښي مونږ په لمبو کې د لفظونو لالازار جوړ کړو او هغوی به څنګه د ولس په پام کې ځای ونیسي هغوی به څنګه د ولس په پام کې ځای ونیسي چا چې د مینې د مکتب نه کاروبار جوړ کړو او زمونږ د کلي د مرغو جارې دې اوسېدلې زمونږ د کلي د مرغو جارې دې اوسېدلې د خپلې سیمې په هر ښار د مرغوزار جوړ کړو او دا یو څو شعرونه زمونږ د کلي د مرغو جارې دې اوسېدلې د خپلې سیمې په هر ښار د مرغوزار جوړ کړو او دا یو څو شعرونه نور دي وایي لا خو تیاره په رڼاګانو ورختلې نه ده دیدار صاحب لا خو تیاره په رڼاګانو ورختلې نه ده ستا د یادونو سپومۍ اوس هم پرېوتلې نه ده او زه د ګملې د ګل په خوا کې تصویر نه جوړوم زه د ګملې د ګل په خوا کې تصویر نه جوړوم لا لیونی مې د شړشمو نه راغلې نه ده او لیونی ټال درله په کومه څانګه واچومه لیونی ټال درله په کومه څانګه واچومه دلته مو دیو شوې چې بیره ټوکېدلې نه ده او دا شعر زه د محمد زاده ته ډالۍ کوم وایي یو حقیقت دی چې دا واړه کائنات مني یو حقیقت دی چې دا واړه کائنات مني چې فرښته هم د انسان په شانتې ښکلې نه ده یو حقیقت دی چې دا واړه کائنات مني چې فرښته هم د انسان په شانتې ښکلې نه ده او اخو باچا و چې پر هار ته یو شرط ایښی و اخو باچا و چې پر هار ته یو شرط ایښی و زمونږ غریبه شیرین دومره نازولې نه ده او دا پلوشې د رڼاګانو د کوم لوري راځي شاهد صاحب دا پلوشې د رڼاګانو د کوم لوري راځي نور خو د کلي په چینار سیره وهلې نه ده او د سګنیس پرلي به دا خوشبختي یاد لرم د سګنیس پرلي به دا خوشبختي یاد لرم چې جانان راغې زما سترګه رپېدلې نه ده او یو شعر دی لا خوناري دي د مرګونو غلي شوي نه دي لا خوناري دي د مرګونو غلي شوي نه دي لا خو پښتون د فلسفه د ژوند منلې نه ده او څه به د نه په مفهوم پوه شي او د او په معنا څه به د نه په مفهوم پوه شي او د او په معنا چا چې د قام څیره په زوره زیر لوستلې نه ده
او ستا د شهاب د شاعرۍ سره په څه مینه ده ستا د شهاب د شاعرۍ سره په څه مینه ده دغه موضوع مې د جانان سره چېړلې نه ده. ډېره مننه.